افغانستان بانک وایي د پیسو د چاپ له دفترونو سره تخنیکي هوکړې ته رسیدلی یو. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو او معلوماتو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان بانک ویلي د نویو بانک نوټونو د چاپ لپاره د یو شمېر هیوادونو او د پیسو د چاپ له دفترونو سره تخنیکي هوکړې ته رسیدلی دي. د افغانستان بانک مسؤلینو د دولتي چارواکو د حساب ورکولو په بهیر کې په ډاګه کړې د افغانۍ د ارزښت د ثبات ساتل، د سوداګریزو بانکونو د فعالیتونو ساتل او دوام، د بانکي خدمتونو وړاندې کول، د بهرنیو راکړو ورکړو اسانتیاوې او د نویو سیستمونو رامنځته کول په تیر کال کې د افغانستان بانک لاسته راوړنې دي. د دغه بانک چارواکي وایي دوی وایي سولیدلو بانک نوټونه راټول او له منځه وړي او د یو شمېر هیوادونو سره د بانک نوټونو او پیسو د چاپولو تخنیکي هوکړې ته رسیدلي دي. د دې بانک مسؤلینو ویلي چې د افغانستان د اسعارو د زیرمو د خلاصون لپاره له اړوند خواو سره څو کورنۍ او بهرنۍ ناستې شوي او پر تخنیکي مسایلو یې بحثونه کړي دي. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو او معلوماتو لپاره یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.